د دویمې درجې یو مجهوله معادلې د کاملې بڼې حل. د ناقص شکلونو حل موږ تاسې وویل. اوس راځو د کاملې بڼې حل ته. د کاملې بڼې څخه زما مطلب دا دی چې بي سي یو هم صفر نه او ای خو بېل هغه هم صفر کېدای نشي. دا کامله بڼه یې څنګه حلوای سي؟ د دې دپاره مختلف میتودونه دي چې څنګه کولی سو موږ تاسې دا حل کړو. یو میتود یې تجزیه ده، یو د محمد بن موسی فورمول دی او یو تکمیل مربع ده. ګوري دا تکمیل مربع هم په حقیقت کې دا د محمد بن موسی میتود دی او دغه د محمد بن موسی فورمول هم په دا تکمیل مربع باندې د ترلاسه کړی دی. خپل په کتاب کې دا ټول موضوعات ذکر کړي دي. الجبر و المقابله کتاب. محمد بن موسی دا د الجبر د پلار په نامه شهرت لري. دا شخص کوم ځای دی؟ د خوارزم دی او هغه هم په فعلي ازبکستان کې موقعیت لري. دا ځای یعنې فعلي وادي ازبکستان راځي. ښه، تاسې توجه ورته وکړئ. دا کامل شکل یې دا رقم ما تاسې ته ویلی ax مربع مثبت bx مثبت c مساوي په صفر. دا سو کامله بڼه. د دې دپاره دا مساوي صفر یې که په نظر کې ونه نیسئ، دا چپ طرف یې یو دوهمه درجه درې حده ده که نه؟ او موږ تاسې د دوهمې درجې درې حده تجزیه ویلې وه. نو دا د تجزیې میتود څه معنا لري؟ که چیرې دغه افاده د تجزیې وړ وه، تاسې به دا تجزیه کوئ. چې تجزیه مو کوئ، دوه قوسونه د ضرب حالت کې مساوي په صفر، هر قوس به جدا جدا مساوي په صفر کوي، سوال به حل سي. خو خبره دا ده که ستاسې په یاد په تجزیې کې موږ ویلي وه هره افاده د تجزیې وړ نه. نو کله چې هره افاده د تجزیې وړ نه ده، زه به د داسې یو حالت سره مخ سم چې هغه نه تجزیه کېږي، نو بیا زه سوال څنګه حل کړم؟ نو په همدغه خاطر تجزیه ښه لاره ده، سوال ژر حلیږي، اسانه حلیږي، خو دا یو دایمي میتود نسي کېدی. حتی ځینې افادې داسې دي چې د تجزیې وړ دي، خو زه هغه نسم کولی چې تجزیه یې کړم. یعنې هغه کوم عادات چې زه باید دوی په تجزیه کړم، هغه عادات که چیرې کسري یا جذري بڼه ولري، هغه زما ذهن ته هېڅکله نه راځي. نو دایمي طریقه تکمیل مربع یا د محمد بن موسی فورمول دی. ښه، په دې کې تاسې دا ضریبونه A B C په یادو ولرئ چې A د x مربع ضریب، B د x ضریب او C هم ثابت. او معادله باید څنګه شکل ولري؟ مساوي صفر. همدا ستندرده بڼه ده. په تجزیه باندې تاسې ټول بلد سولئ. موږ دا مخکې ویلی و د مخکینی درس دی. که چیرې دا درې حده قابل د تجزیه و، تجزیه به یې کې په دوه قوسو، وروسته بیا څه کار کوئ؟ هر قوس جدا جدا مساوي په صفر کوئ. زه په دغه کې تاسې ته یو مثال هم ووایم. ګورئ دا سوال دی x مربع منفي 9x مثبت 14 مساوي په صفر. دا نو نور اضافه خبره نه لري. که دا افاده تجزیه وړ وه، تاسې یې تجزیه کوئ. دا افاده د تجزیه وړ ده او ځکه دوه عددونه x مربع منفي 9x مثبت 14 مساوي په صفر، دوه عددونه چې ضرب یې کې 14 ورکړي او جمع یې کې منفي 9 او جمع یې کوي منفي 9 ورکړي، هغه دوه عددونه منفي 2 و منفي 7 دي. چې دا دوه عددونه پیدا سوه، نو دا په دوه قوسو داسې راځي x منفي 2 یو قوس، x منفي 9 بل قوس مساوي په صفر. د ضرب په حالت کې قوسونه مساوي په صفر و، هر قوس جدا جدا صفر کوي. هر قوس چې تاسې صفر کوئ د دویمې درجې پر ځای د لومړي درجې سره مخ کېږي. دا قوس چې مساوي په صفر کوي، x منفي 2 مساوي په صفر، منفي 2 چې دې طرف ته را انتقال کوي، علامه یې بدل سو، دا رالی x مساوي په 2 او x منفي 9 مساوي په صفر. نو د دې کې جواب رالی x مساوي 9. د حل سیټ یې یعنی ټول هغه اعداد چې صدق کوي هغه کم کم دي، 2 او 9 په سیټ کې مو لیکل، ترتیب یې مهم نه دی. نو دا و دا د تجزیې برخه. که چیرې د تجزیې وړ و، دا مربوطه درې حده یې د تجزیې وړ و، تاسې به دا سوال په تجزیې حل کوئ، ډېر اسانه درته راځي. اما تاسې په دې پوهېږئ چې هر افاده موږ تاسې نسو کولی تجزیه کړو. دا موضوع ستونزه لري، مشکل دی. ښه، نو دوهمه لاره څه ده؟ د محمد بن موسی فورمول دی. د محمد بن موسی فورمول.
د محمد بن موسی فورمول هم د کامل مربع څخه لاسته راغلی، د کامل مربع څخه استخراج کړی دی. او زه آخري پایله تاسو ته لیکم، که چیرې د چا زړه و چې خپله دا فورمول یعنی ثابت کړي یا ترلاسه کړي، نو هغوی باید کوم میتود ورباندې تطبیق کړي؟ کامل مربع. او کامل مربع هم درته وایم چې څه رقم دی، اوس دې فعلا وي. ښه، نو د دې معادلې د حل دپاره موږ تاسې داسې یو اړیکه کاروو. څنګه؟ x1 او x2. د x1 او x2 څخه زما مطلب یعنی یو جذر و دوهم جذر. لکه فرض وکړئ دلته وایم چې دا x مساوي 2 دا یې x1 یعنی دا یو حل دا دوم حل. نو x1 او x2 موږ تاسې د دې وروسته څه ته وایو؟ دلته به هم درته ولیکم x1 او x2. د دې څه زموږ مطلب څه دی؟ جذرونه، د معادلې جذرونه یعنی د معادلې حلونه. او د اے بی سی څخه مو مطلب څه دی؟ د معادلې ضریبونه. دا خو ضریبونه راله. نو دا دواړه جذرونه مساوي دي په داسې یو فورمول دی، منفي بي مثبت منفي جذري مثبت منفي جذري بي مربع منفي 4 اے سی پر 2 اے. دا اصل د محمد بن موسی فورمول. او د دې فورمول په وروسته تاسو کولی شئ هر ډول دوهمه درجه معادله حل کړئ. هر ډول دوهمه درجه معادله چې ولرئ کولی شئ د دې فورمول په وسیله حل کړئ. اوس که تاسو دې فورمول ته یو اندازه دقت وکړئ، ګورئ دا ای بی سی ټول مکمل چې ته حاله یې څه شي استفاده کوئ؟ ضریبونه راخلي، اے بی سی دا راخلي. که چیرې تاسو دې فورمول ته ښه دقت وکړئ، منفي بي او دا اے دا خو جذرونه نه لري او دغه بله برخه تر جذر لاندې راغلې ده، تر مربع جذر لاندې. موږ تاسې ویلي وو که چیرې تر مربع جذر لاندې منفي عدد راغی، دې ته موږ تاسې ویلي وو دا څه ډول عدد دی؟ موهومي یا غیر حقیقي عدد دی. او که چیرې دا مثبت عدد راغی بیا نو دا حقیقي دی. نو که ښه دقت ورته وکړئ، تاسو فرض وکړئ دا د جذر لاندې منفي عدد رالی، بیا دا جذرونه مساوي په څه شي راځي؟ موهومي د حقیقي سره مختلط. نو په هغه حالاتو کې دا راځي مختلط عدد. او که دا مثبت عدد رالی بیا جذرونه راځي حقیقي عدد. نو د محمد بن موسی په فورمول کې دغه د جذر لاندې برخه چې ده دا د دې فورمول یو ډیره مهمه برخه ده، یو ډیر مهم جزء دی. بی مربع دلته جدا درته لیکم، بی مربع منفي 4 اے سی. دې ته ډسکریمینانت وایي یا زموږ تاسې په ژبه ورته توپیر کوونکی وایي دغې برخې ته. او دا موږ تاسو ښکاره کوو په یو یوناني توري دلتا. صحیح ده؟ دا ما یو نوم ورته ورکوي، دلتا یا اے بی سی یا ایکس وای هر نوم چې خو دلتا نوم ورته راغی. د بي مربع منفي 4 اے سی. دا بي مربع منفي 4 اے سی کومه برخه ده؟ هغه چې په فورمول کې تر جذر لاندې راغلې. دا برخه ډیره زیاته مهمه ده، ځکه د دې برخې په وسیله تاسو کولی شئ د جذرونو طبیعت معلوم کړئ چې دا جذرونه یعنی حلونه حقیقي دي که موهومي دي. متوجه سولې که نه؟ او څنګه یې معلوموي؟ مخکې ما درته دا خبره تشریح کړه. دا بي مربع منفي 4 اے سی یو عدد راځي که نه؟ هغه عدد ته موږ څه نوم ورکوئ؟ دلتا. د دې دلتا نوم دی توپیر کوونکی یا جلا کوونکی. یعنی د دغه عدد په وسیله زه کولی سم تشخیص کم یا فرق یې وکم چې دا جذرونه به حقیقي وي او که به جذرونه غیر حقیقي وي. د دې په وسیله یې کولی سم تشخیص کم. بیا فکر کوم زموږ تاسو په کتابو کې په دا نصاب کتابونو کې دې ته ممیزه وایي چې هماغه عبارت د څه څخه رالی؟ توپیر کوونکی یا تمیز کوونکی. نو دا سو دلتا موږ تاسې اکثرا دلتا لفظ ورته کارو. دا د دې فورمول یوه برخه ده چې د دې په وسیله زه کولی سم څه ووایم چې دا جذرونه حقیقي دي او که غیر حقیقي دي. کله چې مې دې ته دلتا وویل تاسو کولی شئ اوس دا فورمول په دې شکل باندې هم ولیکئ، منفي بي مثبت منفي جذر دلتا پر 2 اے. دا د هر ډول دوهمې درجې معادلې د حلولو دپاره استعمالیږي. اوس نو که چیرې دلتا یعنی دا د جذر لاندې برخه متوجه سولې، دا د جذر دا ممیزه که چیرې دا یو مثبت عدد درته راغی په هغه حالت کې بیا څه خبره ده؟
که چیرې دا تاسو ته مثبت عدد راسي بیا د مثبت عدد مربع جذر یو حقیقي عدد دی بیا نو منفي بي جمع هغه حقیقي عدد پر 2a یو حل منفي بي منفي هغه حقیقي عدد پر 2a دوه حله نو د دې ځای څخه زه وایم که چیرې دلته مثبت عدد رالی معادله دوه حقیقي حلونه لري یا دوه حقیقي جذرونه لري اسانه خبره او د هر چا په ذهن کې پاته کیږي که چیرې دلته څه ته وایو بي مربع منفي څلور سي نور نو بي و اي و سي هم پیژنئ د اکس ضریب د اکس مربع ضریب او ثابت اوس نو دغه تاسو راته ووایاست که چیرې دلته مساوي په صفر وي څه خبره ده که چیرې دلته مساوي په صفر وي دقت ورته وکړئ که دلته مساوي په صفر وي دا ځای چې ته صفر وضع کې مثبت منفي صفر هم ایسته کوي منفي بي پر 2a پاته سو که نه منفي بي پر 2a حقیقي عدد دی دا بالکل حقیقي عدد دی خو یو شی زه درته وایم د دغه ځای کې بیا په راتلونکي کې مشکلات سره مخامخ نسو او ښه دی چې په توپیر هم پوه سئ په دې حالت کې موږ تاسې وایو چې دا معادله یو حل لري او هغه یو حل هم څه دی حقیقي دی یو حقیقي حل یا یو حقیقي جذر لري یو حقیقي حل یا یو حقیقي جذر لري اما توجه ورته وکړئ زموږ د دوهمې درجې معادلاتو څخه توقع دا ده زموږ غوښتنه دا ده چې ته باید دوه حله ولرې مګر په دغه ځانګړي حالت کې چې دا بي مربع منفي څلور سي صفر راسي دی څو حله ورکوي یوه دانه حل ورکوي په داسې حال کې چې زموږ توقع د دې معادلات څخه دا وي چې دا باید دوه حلونه ولري متوجه یاست که نه د یو پر ځای باید دوی دوه حله ورکړي ځکه دا یو حل خو په لومړي درجې کې راځي په دومه درجې کې توقع دا ده چې ته باید دوه حله ولرې مګر دا دوه حله نه لري اوس د دې دپاره چې دغه د یو حل مسله هغه د دوه حلونو خبرو ته راسمه سي او هغه زموږ د توقع مطابق جواب لاسته راسي نو د دې دپاره بیا موږ دا لفظ هم کاروو دا یو حل ته څه وایو دوه مساوي حلونه یا جذرونه لري پام اوس ورته دا دوه مساوي حلونه یا دوه مساوي جذرونه لري په داسې حال کې چې دا خو په حقیقت کې یوه دانه دی اما د دغې خبرې ګټې بیا وروسته تاسو ته معلومیږي اوس زه یو لږ خلاصه درته ذکر کوم موږ تاسې یو میتود بیا زده کوو چې ما ته جذرونه راکړل سي وایي ته پیدا که معادله که په هغه حالت کې ما ته یو څوک وایي چې معادله یو حل لري درې دی زه بیا معادله نسم پیدا کولی زه باید دغه درې ته څه ووایم وایم دا دوه دانې دي او دواړه درې دي بیا زه معادله پیدا کولی سم نو ضرورت سو چې د یو حل ته څه نوم ورکول سي دوه کنه بیا سوال هلته نه حلیږي بله خبره مثال موږ تاسو ته وایي د معادلې یو معادله ده دومه درجه یوازنی جذر دی دوه تاسې د جذرونو حاصل ضرب پیدا کوي اوس نو دلته که ته دا دوه دانې نه کې فرض دا حاصل ضرب ته څنګه پیدا کوي یا مثال یو جذر لري یوازنی جذر درې دی تاسو د جذرونو مجموعه پیدا کوي باید دلته زه دا د یو جذر ته څه خطاب وکړم دوه مساوي اما دا خو دا د الجبر له نظره داسې یو مسله راله د هندسي د لحاظه څخه بیا موږ تاسو دا په تابع کې وایو که چیرې زه دلته د دې صفر پر ځای باندې وای ولیکم دا دوهمه درجه پولینومي تابع ځینې جوړه سوه بیا چې زه وای صفر کوم مطلب دا دی چې زه د اکس له محور سره د تقاطع ټکي پیدا کوم بیا په هغه حالت کې دا دلته چې صفر راسي د هندسي لحاظه دی د اکس د محور سره یو مشترکه نقطه لري بیا هغه ته زه نه چې دا دوې مشترکې مساوي نقطې دي نو د هندسي لحاظه څخه بیا دا یو مسله ذکر کول صحیح راځي په دې کې بیا موږ وایو دوه مشترکې نقطې لري په دې کې وایو یو څه شي دا د ګراف د اکس له محور سره اما د الجبر کې بیا موږ تاسې ډېر کمې خبرې ته اهمیت ورکوو دغه یو حل ته څه خطاب کوو دا په حقیقت کې دوه مساوي حلونه دي ټول متوجه سوه او دا مهمه مسله ده وروسته بیا نور هم په دې باندې پوهېږي او که چیرې دلته کوچنی تر صفر وي یعنې مطلب یو منفي عدد وي تاسو پوهېږئ چې دا منفي راسي تر مربع جذر لاندې منفي دا غیر حقیقي دی نو په هغه صورت کې حقیقي حل نه لري حقیقي حل نه لري دا د محمد بن موسی د فورمول مسله زه به هم تکمیل مربع مسله درته ووایم چې تکمیل مربع څه رقم ده او هم به دا د محمد بن موسی فورمول په را پیدا کو
چې دا مو کار کوي بیا وروسته زه راځم د مثالونو برخې ته. توجه کوئ زه به د تکمیل مربع تاسو ته اول په یو مثال کې ووایم بیا وروسته به دغه موضوع پر دغه باندې تطبیق کړو پر عمومي معادلې باندې تطبیق کړو. دا تکمیل مربع هم چې ده دا کوم نوې مسله نه ده مطلب یعنې د یو بل چا کړنه نه ده دا هم د محمد بن موسی موضوع ده. دغه چې د معادلې اطراف په عدد کې ضرب کوي جمع کوي عدد دې خوا دې خوا ته واړوي دا ټول شیان د لومړي ځل دپاره همدغه الخوارزمي ورته وایو یا محمد بن موسی ورته وایي دا دغه سړي را پیدا کړي او دا د دې علم د دې ریاضیاتو یوه څانګه چې موږ الجبر ورته وایو همدا هم د ده د کتاب له نامه څخه اخیستل سوی الجبر والمقابله. متوجه سولئ؟ ډېر لوی شخصیت تېر سوی. ښه تاسو توجه کوئ چې زه دا په یو مثال کې درته کار کوم. اکس مربع منفي 6 اکس مثبت نه مثبت 8 به درته ونیسم مساوي په 0. ما داسې یو معادله انتخاب کړه چې حل یې تاسو ته اسانې ژر پیدا کولی سي. په تجزیه راته ووایاست. آفرین منفي 2 او منفي 4 ذهني ګوري اکس منفي 2 یو قوس رالی اکس منفي 4 بل بیا چې هر قوس جدا جدا مساوي په 0 کوي اکس مساوي 2 یو حل اکس مساوي 4 بل حل. په دې پوه شولئ چې د دې جذرونه څو راله یو 2 رالی یو 4 دغه د یو تعداد ځینې وخت ګډوډ کېږي وایي 2 او 4 دې ولې وویل منفي 2 او منفي 4 راځي. ګوري هغه عادات چې دلته تا پیدا کړله د تجزیې دپاره حلونه هغوی نه وي حلونه د هغوی خلافي علامه راځي ځکه خو هغه قوس مساوي 0 کېږي عادت بل طرف ته اوړي. که ذهني کې ګډوډ کېدی ویلې که یو 2-3 پړاو دي دومره خو زیات نه دی. اوس د تکمیل مربع طریقې ته توجه وکړئ. 2 اسانه پړاوونه لري. لومړی پړاو یې څه دی؟ د تکمیل مربع طریقه چې هر څوک کاروي ثابت باید د معادلاتو بل طرف ته وي. دا چې لومړی پړاو یې څه درته رالی اکس مربع منفي 6 اکس مساوي په منفي 8. تکمیل مربع لومړی پړاو. اوس نو که چا ول زما تکمیل مربع نه سو زده دی د ځان سره فکر وکړي لومړی پړاو دی نه دی زده سوی. لومړی پړاو یې څه شي و؟ ثابت باید ته بل طرف ته ولرې. دا یو. دوهمه خبره لږ غوندې زیاته ده. تاسې د لومړي درجې د ضریب نیمایي راواخلئ هغه مربع کوي چې دا هم پیدا کوي بیا درته وایم چې څه په وکړئ. د لومړي درجې د ضریب نیمایي منفي 3 مربع یې کوي مثبت 9. دغه هر عدد چې پیدا کوي دا د مساواتو دواړو خواو ته جمع کوي. اوس پوه شولئ د لومړي درجې د ضریب نیمایي 400 هغه مربع کوي دواړو خواو ته جمع کوي. په اول کې به م یو خبره ور اضافه کړم. په اول کې ما تاسو ته ویل چې دا ثابت باید یو طرف ته وي نه یعنې هغه به واړوي. دا اکسونه چې لري دا ټول چپ طرف ته هغه ثابت به ښی طرف ته پرېږدي. ښی چپ یې مهم نه دی یعنې یو طرف ته دا بله برخه بل طرف ته. هدف مې داسې یو شکل دی. یو بله چې پکښې کې اضافه کوم هغه دا دی د تکمیل مربع په طریقه کې د اکس مربع ضریب باید یو وي. اوس وګورئ د اکس مربع ضریب یو دی یعنې که یو نه وي اطراف به پرده وویشي ځکه بیا تکمیل مربع کار نه ورکوي. متوجه سولئ؟ اوس نو ووایاست اول څه کار کوئ؟ د اکس مربع ضریب چې مو یو کوئ ثابت بلې خواته انتقالوو. دا یوه مسله. ثابت مو بلې خواته انتقال کوئ څه کوئ؟ د لومړي درجې ضریب نیمایي کوو هغه مربع کوو بیا دواړو خواو ته اضافه کوو. د لومړي درجې ضریب منفي 6 دی نیمایي یې کوي منفي 3 نیمایي کول یعنې تقسیم پر 2 کول منفي 3 دواړو خواو ته اضافه کوي. د دې چې منفي 3 چې مربع کوي 9 رالی دواړو خواو ته اضافه کوي اکس مربع منفي 6 اکس مثبت 9 دا په معادله کې تغییر راولي. دا مثبت 9 دواړو خواو ته چې عین مقدار زیات کې یا عین مقدار کم کې هغه څه ستونزه نه لري. دا چې اوس بیرته اخواته انتقال که منفي 9 راځي د دې سره 0 چې تر دغه ځایه مخته رالی بس دا کامله مربع سوه. د دې جذر ذهني راته ووایاست اکس د دې جذر 3 علامه به د دې راواخلئ بیا به دا کامله مربع کوي. مثبت منفي 3 والا په دغه ځای کې وایي د دې جذر 3 ولې 3 مثبت منفي 3 کوي؟ نه دا هغه ځای و چې دلته دا مثبت والا یې نیول کېږي خو موږ دا هغه وایو چې دا هر وخت مثبت نیول کېږي. دی به بل ځای درته پیدا هم نه کړي پرته له همدغه ځای کې چې زموږ ورسره اختلاف دی
دې ته اختلاف نه ویل کېږي، موږ حق طرف ته یو، خلاف والا باطل طرف ته دي په همدغه مسله کې. متوجه شوې؟ دا اختلاف نه دی چې هغوی فکر وکړي چې اختلافات دي نو کېدای شي موږ صحیح وکړو. نه یاست صحیح. یعنې زما مطلب هغه نامعلومه اشخاص دي چې داسې یو کار کوي. ښه، په هر صورت باندې دا تکمیلي مربع راغله. بیرته یې وګورئ، اکس مربع دوه چنده لومړی دوهم منفي 6 اکس مثبت 9 او هغه طرف ته څو رالی؟ یو. اوس معادله حلوای سئ. مجهول مربع مساوي په یو عدد وي، مجهول مساوي دی. اوس نو دغه ځای مجهول دی، د هغه عدد جذر له مثبت او منفي نښو سره. نو یو یې رالی اکس منفي 3 مساوي په مثبت یو، بل رالی اکس منفي 3 مساوي په منفي یو. ذهني راته وایست منفي 3 اخواته ولاړه اکس مساوي په 4، منفي 3 اخواته ولاړه اکس مساوي په 2، هماغه 2 او 4 لاسته راله. صحیح ده؟ دغه ځای په یاد ولرئ چې کله د اکس مربع ضریب یو و او تاسې د د نیمایي مربع جمع کوئ دواړو طرفو ته، دغه د نیمایي مربع د دې دوو پاته حدونو سره 100% کامله مربع ورکوي. په همده خاطر د دې نوم دی کامله مربع، یعنې دا ځای کل مربع کېږي. او هیڅ شک مه ورباندې کوئ چې دا به کامله مربع نه وي. حتی چک کوئ هم بس د ده جذر راواخه، د دې عدد جذر کل مربع ورته ولیکه علامه د ده څخه. که چا شک کوئ په ابتدا کې بیرته د یو پلا انکشاف ذهني ورکړي ودې ګوري چې صحیح راځي که نه. اوس که همدغه کار زه پر دې عمومي تطبیق کړم څنګه به درته راسي؟ که همدا کار پر عمومي باندې تطبیق کړو، اے ایکس مربع مثبت بی ایکس مثبت سی مساوي په 0 په تکمیلي مربع غواړم حل کړم. زه غواړم تاسو ته هغه طریقه ووایم چې دا محمد بن موسی دا فورمول څنګه ترلاسه کړی دی. اول د ایکس مربع ضریب باید یو وي، نو زه اول اطراف پر ا ویشم، اطراف تقسیم پر ا، د دې څخه جوړ سو ایکس مربع جمع بی پر ا ایکس، د دې څخه جوړ سو سی پر ا، خو هغه طرف ته اړوم، دا چې واړوئ منفي سی پر ا. اوس آماده دی سوال دغه حد اضافه کولو ته دواړو طرفونو کې؟ اوس آماده دی. تاسو د دې د ضریب نیم راته ووایست. دا ضریب دی بی پر ا، نیم بی پر 2a. ګورئ نیمایي کول یعنی معنا په مخرج کې 2 ضربول، په مخرج کې 2 ضربول معنا تقسیم 2 کول. هر کله چې یو کسر تاسو ته یو چا درکوي وایي د دې نیمایي راته ووایه، مه ورخطا کېږئ. په مخرج کې 2 ضرب کوه پر 26. دا نیمایي کول معنا څه ده؟ یعنی په مخرج کې 2 ضربول. لکه یو سوال مو په پریالجبرا کې درلودی د دې نیم ووایه 2 په توان د 9، ځکه نیم معنا په مخرج کې 2 ضربول. نو دا څو راځي؟ 2 په توان د 9 او رښتیا هم 2 په توان د 9 512 دی، 2 په توان د 10 1024 دی، 512 د 1024 نیم دی. نو اوس د دې نیم راته ووایست د بی پر ا، بی پر 2a په مخرج کې 2 ضرب کوي. اوس دا بی پر 2a مربع کوي، بی مربع پر 4a مربع. نو تاسو به څه کار وکړئ؟ بی مربع بی پر ا ایکس دا په خپله جمع بی مربع پر 4a مربع دلته هم مساوي بی مربع پر 4a مربع دلته هم منفي سی پر a. ټول ذهن کې پاته سو چې کله د دې ضریب یو وي او ثابت دی هغه طرف ته اړولی، بیا ته د دغه ضریب نیم مربع کوې چې مربع دې کوي هغه دې طرف ته اضافه کوي، دې طرف ته اضافه کوي. اوس نو ما تاسو ته بیخي فکر نه غواړي، بس د دې جذر علامه د ده څخه او د دې جذر چې دا راځي بی پر 2a دا 100% کامله مربع ده. کنه به انکشاف ورکړي چې دا ورکوي کنه. او هغه طرف ته څه کار وکړم؟ هغه طرف خو نو په همدغه شکل دې پاتې وي او یا کولی سو چې لږ یې داسې سره جوړ کړو. ګډ مخرج به ورته ونیسم 4a مربع ګډ مخرج تقسیم پر 4a مربع یو ضرب بی مربع بی مربع 4a مربع پر a 4a ضرب c 4ac. اوس کم حالت جوړ سو؟ مجهول مربع مساوي په یو عدد، مجهول مساوي دی په مجهول خو نو دی دا مساوي دی په د جذر، دا د دغه جذر بی مربع منفي 4ac دا د دې جذر پر 4a له مثبت او منفي نښو سره. اوس به دا دې خواته راواړوئ. دا چې مو راواړوئ اکس مساوي رالی په دا مثبت منفي په خپله دا جذر به ترتیب کو دا رقم مثبت منفي بی مربع منفي 4ac پر 2a. ګوري ما دا جذر صورت تم توضیح کړی، مخرج تم دا تاسو په جزرو کې ویلی.
دا چې سرعت ته ولاړی څنګه سو بی مربع منفي 4 AC او دلته چې راغی 4A مربع جذر 2A. دا مثبت منفي مې هغه جذر والا سره ولیکل. دلته مو ولې ونه لیکل؟ دا ټول یو کسر دی. تاسو په دې پوهېږئ چې دا د کسر علامه یا صورت کې وي یا مخرج کې وي یا د کسر مخ ته وي. بس په دغه کې هر ځای چې و مشکل حل دی. ښه او دا یې هم راواړوئ دې طرف ته. څو منفي B پر 2A. اوس نو تاسې ګډ مخرج دلته ونیسئ 2A. صورتونه مستقیم جمع کوای یا منفي کوای سو کنه. نو دا څه شي راځي؟ دغه جذر منفي B. زه بیا هغه منفي B اول کې ولیکم او دا جذر به په دوهم کې ولیکم. B مربع منفي 4AC.